شیبو ته ستړي مشئ. پیل به د سعودي له ریاضه وکړو. هلته د شاوخوا 28 هیوادونو سلګونه هغه هنروال یوه نندارتون ته وربلل شوي چې په لاس جوړو شوو توکو کې یې هنر ځلیدلی. سعودي چارواکو ویلي د ګډو کلتوري هڅو په خوا کې د دغه نندارتون یوه بله موخه دودیز هنرونه د اوسنۍ نړۍ له غوښت سره سم په نوې بڼه ساتل دي. د سعودي پلازمینه ریاض کې د نړۍ له لارو بره له 1500 ډیر نوښتګر هنرمندان هغه نندارتون ته وربلل شوي چې پر لاس جوړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي. د سعودي د صنعت یوې چارواکې دالیا علي یحیی وویل شارك معنا هذه السنه اكثر من په نندارتون کې د روزنې د ځینو پروګرامونو سره ګڼو هغو هنرپالونکو خپل هنري توکي نندارې ته ایښي چې له دودیز لاسي صنعت په الهام یې تیار کړي. دلته ځینو برخو کې داسې بڼې هم شته چې د زاړه او دودیز ډیزاین کار د نوې ټکنالوژۍ پر مټ شوی. د نندارتون ته د چین، بریتانیا، دنمارک، ایټالیا، مراکش او تونس هنروال او د لاسي صنعت ډیزاینران ورغلي وو. سعودي ډیزاینر والا هوسی چې د دې نندارتون ګډونواله دا وایي مشروع عباره عن د کورونو د ښکلي کولو توکي له پخوانیو په روایت په نوې بڼه جوړوي. وایي موخه مو په رښتینې توګه هغه څه چې وو د خپل کلتور ژوندي ساتل دي. عندنا في السعوديه لاحياء التراث ونجمع بحيث اننا نجمع بين الحداثه والاصاله. د مادر فلوټ په نوم یو فرانسوي وګړي د موسیقۍ هغه آلې غږولې چې له عادي او ورځنیو توکو جوړیږي. I wanted to understand how وایي دا خوندوره لاره ده چې موږ خپل ځای شوي توکي وکاروو. د نندارتون پیل د نومبر پر 23 او یوه اونۍ دوام درلود. له انټرنیټ په خوا نړۍ کې د هنرمندانو د کار بڼې او د وسیلو اړوند پوښتنو ته د ځواب او نوي نسل ته د وریادولو لپاره دلته په لندن کې یو لوی نندارتون جوړ شوی و چې له 1950 تر 1995 کاله جوړ هنري توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. له اسیا، اروپا او امریکا پکې شاوخوا 80 انځورګرانو او د نورو برخو هنروالو ګډون کړی وو. د لندن په یو بل موزیم نېشنل هیسټري کې د ډیجیټلي هنر په مرسته د لیدونکي نړۍ اړونده یوه ننداره وربلل شوې وه او خلکو ته یې وریادوله چې لسیزې وروسته د اقلیمي بدلون په اغېز سره به انسانان په خپل چاپیریال کې څه ویني او څه ډول چلن به کوي. یو تصور او یو پیغام. راځئ ریپورت پرې وګورو. د لندن په زړه کې د طبیعي تاریخ میوزیم د دا ډول نندارو کوربتوب کوي. لیدونکي وړاندې 2015 کال ته ورولي چې وګوري د نړۍ طبیعت له اقلیم بدلون سره څومره سمای خوړلی. When people think about museums, they often associate them with the past. کله چې خلک د موزیم په اړه فکر کوي، ذهن تیر ته ورځي یا هم اوس مهال. د دې ننداریو یو خواله په دې کې دی چې موږ ته د دې تجربه او موقع راکوي چې د راتلونکي په اړه خبرې وکړو او د خپل راتلونکي لیدلوری ومومو. موږ د موزیم له ساينس پوهانو سره لنږدې کار کوو چې ځان ډاډه کړو زموږ راتلونکی د باور وړ او د ساينسي تجربو له مخې دی. موږ هیڅوک پر دې نه پوهیږو چې راتلونکي کې څه پیښیږي. دا انګیرل شوي سناریوګانې دي. اوسنۍ لویه ننګونه دا ده چې سیاره له ننګونو سره مخ ده، خو څه چې ګټور دي هغه ګامونه دي چې په لارموندنو پسې دي. دا ګډې تجربې دي. ځینې توکي دلته په فزیکي ډول لیدل کیږي او څه به په دغو سترګیو کې وینئ. کومې وسیلې چې موږ یې کاروو هولولیز دي، ډېر سینیرونه لري. څه چې په دې ټکنالوژۍ کې زموږ خوښ دي دا دي چې کاروونکي ته فرصت ورکوي په خپله خوښه د لید وړ صحنې پر خپلو ګوتو واړوي. موږ هڅه کوو داسې څه تیار کړو چې د لیدونکو د خوښې اړوند وي.
ځکه که تاسو یوې کیسې ته دننه شئ او اغیز در باندې لري نو ورسره نښلئ. همداسې یو څه له دې ټکنالوژۍ غواړو. زه فکر کوم که تاسې غواړئ له ګډې حقیقي او ټکنالوژیکي تجربې خوند واخلئ تمه به راکموئ ځکه دا ټکنالوژي د ودې په حالت کې ده. د بیلګې په توګه انځورونه ستاسې پر لار ټول نه سمیږي. هلته چې څه ګورئ په دا منځۍ کې وړې کړکۍ دي. ځینې وخت ښایي یو څاروی له دې مستطیله ووځي خو ښایي پرې بریالي شئ. خورا حیرانونکې تجربه ده. که سر مو یوې خوا واړوئ ټول موجودات به په 3D بڼه درته ښکاري چې باید دننه وي او دا ډیره حیرانونکې تجربه ده. چین کې یو مشهور هنرمند د چاپیریال ساتنې یو کمپاین په خورا نوښتګره بڼه پر مخ وړي. داسې چې په سمندرغاړو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایونو کې غورځول شوي پلاستیک او خځلې راټولوي او د ښکلو نښو په ایښودلو سره د خلکو پام ورړوي. نو چې انسان ته د هغه نیمګړتیا تش په اشاره هم په ګوته شي ورپام کیږي او بیا نو د هنر د زور څوک دی. دا تیره اونۍ د ښه سړي یا بیټرمن په نوم فلم په لندن کې پیلیزه ننداره وه. دا فلم د یوه سندرغاړي رابي ویلیمز د ژوند د بدو ورځو داستان دی چې ښیي څه ډول په سختیو کې یو انسان پایېدلی شي. دغه برطانوي سندرغاړي د خپل فلم پیلیزې ننداره کې وویل تمه یې دا ده چې دا فلم به د لیدونکو د زړه ټپ ته ګواکې یو درمان شي. It's how I socialise. You tell me about your childhood trauma, I tell you about my childhood trauma, and we get along. You know. او د کتاب نړۍ کې له ډاره تر بریا د دې اونۍ نوی چاپ شوی پښتو کتاب دی چې سباوون دراني لیکلی او ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې خپور کړی. د کتاب منځپانګه تر ډیره د ارواپوهانو اندونه دي چې انسانانو ته پر ډار د لاسبرۍ سپارښتنې لري. سباوون دراني د خپل کتاب په اړه راته وویل د کتاب له نومه ښکاري چې کتاب د ویرې په هکله غږیږي. کتاب به د دوو عمومي برخو لرونکی وي. په لومړۍ برخه کې تاسې د ویرې حقیقت پېژنئ، د مختلفو فلسفي عالمانو، د مختلفو ارواپوهانو او ټولنپوهانو نظریات لولئ او د ویرې په ژور حقیقت باندې پوهیږئ. په دویمه برخه کې تاسې په خپلو ویرو د بریالیتوب لپاره لارې چارې زده کوئ. تاسو ته کلینیکي لارښوونې کیږي او قدم په قدم د خپلو ټولو ویرو د خلاصون په لور مخ ته ځئ. دغه کتاب کولی شي د تاسو سره په بریا کې کومک وکړي او له تاسې له ټولو ستونزو او له ټولو ویرو او اندېښنو څخه راوباسي. هنري شیبې دا اونۍ همدومره وي. تر بیا مو څښتن مل بې هنره مه شئ.